د کابل په پروني برید کې د ثناء الله 15 کلنه وريره ووژل شوه. هغه شیبه یادوي چې څنګه یې په وارخطایي د هغې بېروحه جسد تر روغتونه په غېږ کې یوړ. دویدم موتر انداختمش بردم شفاخانه. من میفهمیدم در بغل خودم جان داد، اما به خاطر از اینکه دل مادرش تسلی شد بردمش شفاخانه. در بغل خودم جان داد. 5 ساله بود. زهره 15 کلنه وه او کورنۍ یې وایي دوی غوښتل چې د نوي کال په پیل سره یې وړکتون کې شامله کړي. ځکه د دوی په خبره وړکتون یې ډېر خوښ و. د تګ لپاره یې ورته شیبې شمېرلې، خو دا ټولې هیلې یې له ځان سره خاورو ته یوړې. یک روز قبلش نماز میخوان، حتما میفهمید پیش خداوند میره. یک روز قبل جلال آباد رفته بودم، وقتی پس آمدم دمرویم آمد گفت سلام کاکا. من که طرف چشماش دیدم چشمایم سیاهی کرد، گفتم خدای چقدر مقبول آفریدی. خبر نداشتم که میره پیش خداوند. زهره او کورنۍ پرون همدلته ناست وو. د کور څخه بهر چاودنه وشوه او دا خونه یې ویجاړه کړه. د زهرې د 2 ورونو په ګډون د کورنۍ ټول غړي یې ټپیان دي، خو یوازې دې پر غاړه د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. برید دلته رامنځته شوی، تقریبا 100 متره لرې له هغه استوګنځای چې زهره پکې اوسېده. د پرونۍ چاودنې اصلي هدف د افغانستان د ملي شورا د غړي خان محمد وردک موټریس کاروان و چې دی پکې خپله ټپي شو. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي په دغه موټر بم چاودنه کې 10 ملکیان وژل شوي او 52 نور ټپیان دي. خو د کورنیو چارو وزارت پرون وژل شوي 9 تنه او ټپیان 20 کسه ښودلي وو. ډېری زیان ملکي وګړو او د دې سیمې اوسېدونکو ته رسېدلی. د پیښې قربانیان ټول ملکي وګړي دي. ما تنها درد از این رسم میکنیم، نه امرالله صالح، نه اشرف غنی، نه کسی دیگه ای رسم میکنه و ما از اینا هیچ خواست هم نداریم، هیچ تقاضا و هیچ چیز هم نداریم. خواست ما میست که الله در او دنیا کسای کاملین از این رویداد بودن واقعا باعث از یادسته شده، خدا از اونا انتقام بگیرن. تقریبا در حدود $250,000 آمریکایی خسارت دیدیم، چون سیستم لفت ما خراب شد، برق خراب شده، مرکز گرمی خراب شد، اکثریتش انفجار کرد. که څه هم تر دې د محکومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی، خو افغان حکومت یې پر وسلوالو طالبانو اچوي. هر څوک چې د دې پیښې مسؤل دی ښایي د زهرې او دې پیښې د نورو قربانیانو کورنیو ته اهمیت ونه لري، ځکه د دوی د کورنۍ تللي غړي پرې بیرته نه راستنیږي.